په کابل ښار کې پر سړکونو د موټرو د ګڼې ګوڼې او بندوالي ترڅنګ د پلو لارو بندېدو ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي پلې لارې د خلکو د تګ راتګ لپاره دي، خو اوس مهال د هټیوالو او کراچوانانو لخوا بندي شوي دي. والله داسې ده وروره چې پیاده روونه خو ټول بند دي وروره، کراچۍ هم ولاړ دي، پکې نور خلکو ته ډېر وروره مزاحمت یې جوړ کړی ده او وروره باید چې دا شی نه دا ټول خلکو ته فایده ده چې دا لاره خوشي پیاده روونه ښاروالي پاک کړي او خو بیا بېرته د دوکاندارانو مالونه پکې راویستلي، موټر او بیروبار او د خلکو بیروبار بیخي په سړک منځ کې ده. پیاده رو باندې هېڅوک نه ځي، پیاده روونه بند دي. کابل ښاریان وایي پر پلو لارو او سړکونو کې په خپل سر د توکو پلورل او پیرودل له یوې خوا د ښاري نظم د ګډوډۍ او له بلې خوا د عامه لارو د بندېدو لامل ګرځېدلي دي. دوی له کابل ښاروالۍ غوښتنه لري چې د یادې چارې مخه دې ونیول شي. یوازې ښاروالي نه بلکې دا موږ او تاسې باید پلې لارې خلاصې کړو، ځکه پر دغو لارو موږ تګ راتګ کوو. که ښاروالي یې څومره خلاصې کړي همدا خلک یې بیا بندوي، نو باید د ښاروالۍ سره همکار اوسو او په شریکه دا لارې پاکې کړو، خو ښاروالي باید ډیره پاملرنه ورته وکړي. په پلو لارو کې کراچۍ د غرفې دي چې ډیره ګڼه ګوڼه یې جوړه کړې ده. له ښاروالۍ مو غوښتنه ده چې پلې لارې ټولې له دې شیانو پاکې کړي تر څو خلک په راحته توګه پرې تګ راتګ وکړي، ځکه پلې لارې د تګ راتګ لپاره جوړې شوي. پر پلو لارو او سړکونو ولاړ توکي پلورونکي بیا وایي چې حکومت دې د یو منظم پلان سره سم دوی ته مناسب ځایونه وټاکي تر څو دوی ټول هلته راټول او خپل کاروبار وکړي. او په دغه سړک چې موږ ولاړ یو، موږ ټول بیکاره یو، ټول مظلوم مردم یو، موږ چیرې ولاړ شو؟ موږ ته یو داسې ځای وټاکئ چې موږ ټول هغه ځای ته ورشو، ټول پرې خوشحاله شو، دولت هم خوشحاله شي، د بچیان هم ټول خوشحاله شي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي پر سړکونو او پلو لارو کې د توکو پیرودل او پلورل لویه ښاري سرغړونه ده. دوی دغه راز زیاتوي چې د یادې چارې د مخنیوي لپاره یو منظم پلان جوړ کړی چې په راتلونکو ورځو کې به یې پلی کړي. خرید و فروش و یا تجارت در پیاده رو روی سړک و یا سر جوی پر سړکونو د ویالو پر سرونو او پلو لارو کې د توکو پیرودل او پلورل د ښاري ژوند یو خلاف عمل دی. پلې لارې د خلکو د تګ او راتګ او سړکونه د موټرو لپاره وي. که چیرې د هټیوالو یا کراچي چلوونکو لخوا پلې لارې بندیږي، نو کابل ښاروالي مطلق د دوی په اړه اقدام کوي او هیچ چاته به اجازه ورنکړي چې سرغړونه ترې وکړي. کابل ښاروالۍ د پلو لارو د خلاصېدو او پاکېدو لپاره په یو منظم پلان کار کړی چې په راتلونکو څو ورځو کې به یې عملي کړي. کابل ښاروالۍ د ښاري نظم رامنځته کېدو او د ښاریانو د هوساینې په موخه له ټولو پلورونکو غوښتنه کوي څو خپل توکي په ټاکل شوو ځایونو کې وپلوري. عبدالله حیدرزی، CGTN پښتو، کابل.